د قشتېپې کانال چې د هیواد له مهمو ملي پروژو څخه ګڼل کېږي، اوس مهال یې د دویم فاز چارې د بشپړېدو په درشل کې دي. د ملي پراختیا شرکت مسؤلین وایي د دغه مهم او ستر کانال د دویم فاز د کیندلو چارې 81% او د سربند د جوړولو کار یې 80% پرمخ تللی دی، چې پاتې برخې به په راتلونکو څو میاشتو کې بشپړې شي. د دوی په وینا چې دمګړۍ د سلګونو ماشینونو په فعالیت سره د فاریاب ولایت په اندخوی ولسوالۍ کې د دویم فاز کار دوام لري. د قشتېپې کانال د دوهم فاز چارې اوس مهال 81% پرمخ تللي دي او اوس مهال یې چارې د زرګونو ماشینرۍ او کارکوونکو له لوري په چټکۍ سره روانې دي. نوموړی دغه راز وایي چې د بلخ او جوزجان ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې د دغه کانال په اوږدو کې هم مهاله د شپږو لویو پلونو د جوړولو کار هم روان دی، چې دوی بشپړ شوي او ډیر ژر به د 4 نورو پلونو چارې هم پای ته ورسیږي. قشتېپې کانال په مسیر کې د پلونو موضوع یوه جدي او اړینه موضوع وه. ملي پراختیا شرکت د هیوادوالو د دې اړتیاو په پام کې نیولو سره د کانال په بیلابیلو برخو کې په پلونو باندې کار پیل کړ، چې لله الحمد د 2 پلونو چارې بشپړې شوي دي، چې یو د مزار حیرتانو ریل پټلۍ او بل د مزار حیرتانو سړک سر پل دی، چې چارې بشپړې شوي دي. په 4 پلونو عملا کار روان دی او د یو شمېر نورو پلونو چارې به هم په ډېر نږدې وخت کې پیل شي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د یاد کانال په بشپړېدو سره به افغانستان د غلې دانې په تولید کې پر ځان بسیا شي او ترڅنګ به خلکو ته په بیلابیلو برخو کې ګڼ کاري فرصتونه هم برابر شي. د قشتېپې کانال زمونږ وروره یو حیاتي مساله ده، یو حیاتي ملي پروژه ده. ډېر وبښئ، حیاتي ملي پروژه ده. په دې پروژه کې زمونږ په زرګونه هکتار ځمکه شاړه پرته ده، دا به اوبه شي او دا پروژې کې په ضمن کې د په زرګونو خلکو کار زمینه برابر شي او زمونږ افغانستان یو په غلې په برخه کې یو وارداتي هیواد و، انشاءالله موږ به په صادراتي هیواد بدل شو. په دې ستره پروژه کې بوخت کارکوونکي خوښ دي چې دوی ته په هیواد کې دننه او د قشتېپې کانال په پروژه کې د کار زمینه برابر شوې. دوی له حکومت څخه غواړي چې د بیروزګاره ځوانانو لپاره د کار د پیدا کولو په موخه پراختیایي پروژې پیل کړي. ډیره ښه پروژه ده، انشاءالله دې سره به دا ټولې دا منځکې سري دا به ټولې تر ابادې سي. دا ټول ریګونه دي دا به ختم سي، د توپاني علاقه ده، د توپانونه به انشاءالله ختم سي او انشاءالله دې نیر سره به ډیره ترقي وسي. ماشاءالله دغه پروژه ډیره ښه روانه ده. انشاءالله د 15 کاله کېږي چې موږ دلته کار ورکې کوو. بس خدای دې وکړي چې همداسې اسلامي امارت نه نوره غوښتنه لرم چې همداسې نوره پروژې هم مخته یوسي. د یادولو وړ ده چې د قشتېپې کانال ټول لګښتونه له کورني عوایدو څخه ورکول کېږي، چې د دویم پړاو د جوړولو چارې هم څه باندې 80% بشپړې شوي دي.